راشه دغه خالته چې نظر کړي سو زړه بچاله ورکی زما نور ته کار به ویني بس ډیپټي مې لګېدلې ده. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اخرې چې دلته که یارې وي زه خو درپسې ګرځم یاره. بیا څه چل دی اړه ما دغه ته مې هغه کس ته د درې شلې په ورځو کې غنم ورکړي دي او پته نه لګي چې خرڅ کړي دي او که خوړلي دي هغه مې هضم کړي. دا زمونږ کره اوس وړه نشته دی لکه چا ته د پیسو یم وایي د ګرانې ته وګوره او ته چې قرض پیسې راکړه د خپلې پیسې مې 2 لکه روپۍ بولي او زه راځم او دغه یو خبره کوي وی در به کودر کودلا کرد پیدا کودلا تا خوزه من روری و دو کهل بگوری اشتای قرضدار لوم دې سر خراب کړي ما لري پر یو منټ کې سر خراب کو مطلب دې سری مطلبي خبره کوه. نو زما سر چا خراب کو خو دغه شان د خلک وي وای دا ګرانې لیونی کړی دی. یاره ته ما پسې څه نه راغلي که یا ته مې پرېږده چې که یې ورې به مطلب دې سری زما مطلب دا دی که نه چې دا پیسې راته وباسې نه 10 ځله به دې وباسم او پیسې دې پیسو دي 2 لکه 2 لکه په 2 لکو کې به 1,000 روپۍ ما له راکړي پیسې به له خشتر وباسم. ته خو دې مخو کې ته وګوره ظالمه کانچېرې په سر کړی دی د انګرېزانو او ته مانه 1,000 روپۍ صرف د ورتګ غواړې وایي ته مانه ته ډزې کې څه نو ته ما هغه پسې بوزې سله داسې به ورسره کوم نو دا 1,000 روپۍ به بیا ما له راکړي او ستا پیسې رایستل پېږه او زه پېږه. هغه دومره غټ بدماش دی که نه د زما استاد د هغه د مقابلې نه ته غم مه کوه ته ما صرف ورورسوه نو پیسې پېږه او زه پېږه په تړق ټوق کې به یې دله والم. بس ټیک ده ځکه خو په تا پسې رالم که نه سمیه ځو خو یو شرط به پکې ته خو 2 قدمه مخکې ځي او 3 قدمه شاته ځي دا ریوز ګیر دی پکې نه لګوم پرېږده په قرار بغیر د دې نه زه ګرځېدل نه شم کولی خو مخکې ته دا خبره کوم ما له به 1,000 روپۍ راکې ښه زه به صحیح ده ځه چې به ورځو زه چې به ورځو 1,000 په 2 لکه کې نه که نه دا ګیر دی دا خپل لاس یې ورته ووهه خپل لاس یې ورته ووهه هسې نه ومې نه وایي کومې والې نو دا یې شو چې لکه جي والم ځه به دې خوښه پردی کور راځي نو به په 2 لکه کې چې زه 1,000 تاله در کوم که نه نو ما به پکې څو پاتې کېږي ما ته به څو پاتې کېږي 1,00,000 او 1,000 روپۍ به تا ته پاتې دا دې 2 لکه روپو د سر څه ور ووهه زرم د دې خوا ور مه وه ماشوم دی ماشوم نه دی غټ دی ته ودرېږه سلام علیکم خالص چوپ دا راته ووایه په یو ساه باندې زما دا ورچاړو ډبه دا مه وډبه ولې څه شه ته څوک یې چې ته زما ورکړې ها زه څوک یم تا چې دنه د هغه نه مغه شو دا 2 لکه روپۍ را باندې پورې که نه نو آخر مطلب داسې دا پیسې ولې نه ورکړې جالي بلېډ دې څه کړ بلېډ راوړم جي ورشه بلېډ وړه 10,000 سپېلمې پرې کوم چې تا نه زه بونجې جوړ کړم که نه نو ته به بیا آینده دپاره زما په طرف هم نه راسې خدای شته که نه داسې عمل به راسره وکړم چې چا به راسره کړي مې په عزت کې دې خپلې پیسې ورکړه نو دا واجب چې ماشین نه دی ماشین څنګه بوله دې خو راشه ته ما د 2 کاله خو وشو خاص به کار وشو داسې کار چې تا ما پسې دې راوسته که نه اوس به درې انشاءالله 4 کاله پس در کوم ښه ځه او په آینده دپاره بیا رالې په دې طرف که نه ما دې خودي و چې دا خپې لاس ته رمات کړم شبه ځه وکښې ځې شبه ځې ګورې ما فکر دی ولې دا پترانګه ما له تی وی چې لکه سمې چې روپۍ 1,000 اخلي او کار یې ټول د 2 روپو ولې زمان نوم مستمري دا پیسې به ترې وباسم داسې یو سړی را سره دی که نه چې په یو ترنګ به را پیسې درکوي بدماش دی بدماش دی خو یم د خدای لپاره پکې خالي ځای نشته ټول ویښته دی ته چې ویل مې چې دغه دی ازمرې دی ازمرې څه کوم زمونږ کلي کې ورته خلک ببرشیر وایي دومره خو سره برید دي او دانه دانه په غوږونو ویښته ولاړ دي هغه پسې بوزم ما هم ټول عمر لوپرانو سره وخت تېر کړی دی معاف کوم یې نه دا پیسې به تېلو پیسې به دې اخلو غم مه کوه استوي چرته به ما یعنی مخفي دی ما ته چېږي مو اواز ولا ورکوم ببره ښکلي نوم چا تا نه په پترنګه خوله واوښته استوي څونه بدرنګه حاضرې چېږي مو که نه پیسې پې لرو ولې دغه خو خوله نشته او خبرې راغلي دې خو بنیاد وباسه د نوم ببر دی ببر ګوره دې خوله ده
بخیر علي ویم بابر صاحب ما یو خبره کوله ویم دغلته کې د ده په چا باندې پیسې دي نو ما وی چې دا ته وله واخلې پیسې اخیستل زما د ګس لاس کار دی د ګس خو دا راته ووایه چې څو پیسې دي ویم 2 لکه روپۍ دي غنم مې بې خرڅ کړي د غنمو نه اوس ګندم سا شوي او پیسې لاړې دي 2 لکه روپۍ 50,000 به پکې زما وي دا خبره ده سره وکړه 50,000 پکې خیر دی تاله درکړمه خو چې دا نورې پیسې خو روزي 2 کال یې وشي جي پیسې اخیستل زما کار دی زما تاسو راځئ ما سره زه بابر صاحب راځئ ځه اوس یې خوند وکړو اوس خپله دا پیسې روباسي غوږونه یې میخته دي واو ټول دنګلي دی بس کار به وشي سمیر لکه ګوته لمدوه ولې یم خدای دې بي خو بازه وي ګوته لمدوه چې پیسې شمارې روباسي یې پیسې به شمارې 1 2 3 4 دا کور دی دا یو اوس درې زبر دې نه پته ولګي بیا ورته وړه بیا ببرشینو دې بده ببرشینو بیا ورته وړه د لیکي څخه دا به باسي خلک دي راځي وای به دې ځای راوستي ما خو څه نه دی ویلي وای پرېږده دې سړي دا ګریوان پرېږده درته وایم کیندارې توړه مې کړې خبرې په قلار کوه دې خو راشه دا غنی چې د ګل په میله کې رستو په ګل نه خر پټ کړو او خلکو د باندې ګروپونه ول او ماته خلاص کړې او نن راځي ته ماته په بدمعشۍ کې خبرې کوي او څو کالو شو سلو کالو شو ستاره سلو کالو مې درکړو ستا خو د کار زو شپږ کالو کې درانه مخکې نه په سترګو باندې او خو په یو په عزت کې ردی زنه ځه چالي دې خلاصه ورشه هغه بلیډ وروړه چې په اوشه دې دلته را پرېږدم ورشه شابه زه راځه ته زما خبره واره سمې څه پسې دې ولیکو بلیډ پسې مې ولیکه برېډ ته نه په کړې بلیډ څه کې په بلیډ دا برېډ ته نه وام وایم ګوتې ګوتې روړې برېد به مې ستا په لاس وای وای وره برېد ما ته خوله بلیډ مې راوړو وچالي د دې اوچې خولې نه خلاص شي نو په دقې وخو خو هغه ځان صرف سټایل جوړ کړی چې واخره دې لر کړی نو بس بیا خو غونډه وچې نه ولېرې څنګه چې بد دی ګوره ته به دې ویرېدې زه ته یارېدلی نه یم خو یو ټیم کې زما پلار اکسیډنټ کړی و او راته پلار ولله وینه ورکړه نو په مې ډېر لوی احسان دی احسان خو د چا نه یېرې دا منمه وګوره چې خپلو کې که نه دا ښکرې دې ډېرې پړسې وخاتې کار یې ونه کړو نو سره پاره را باندې ولي سړیا پیسو کې دې مطلب دی کو سړی را باندې ولي نو دغه پیسو کې مطلب دی چې دا به څنګه روباسو دا چې پیسې پیسو کې مطلب دی نو ما سره د بدماشانو نیکه شته چې نوم یې دی لړم بدماش هغه به ورپسې درله راولم او په سکندونو کې به ترې دا پیسې والي یا څه ته ګورې ورم بله چې پیسې دې نه والو راځه 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 لړمیا خیر شه لکه سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره خیر دی د لسک افوا خبره کوه خبره دا ده ها چې زما د ملګرو په چا پیسې دي ها هغه پیسې ولله نه ورکوي ما تاله راوستل تاله زما نوم لړمې بدماش دی بلکې لړم زه د دل نه ماران وباسم نو دا لا څنګه سړی دی چې پیسې نه درکوي نو خو زما مطلب دا دی چې ماران وباسي خو دوی له دا پیسې هم راوباسه نو بیا وره زما پیس 2 لکه روپۍ لړمیا لکه ګزاره وکړه هغه خو ټولې 2 لکه روپۍ دي د خدای ظالمه دا یو د نه میړه دی 50,000 روپۍ غواړي 1,000 پکې ته غواړي 2 لکه دا غواړي او زما قرض ټول 2 لکه دی نو زه پکې څه شوم خو زه به پکې د الله د رضا لپاره منډه تړم دقه ها دا راته ووایه چې په قوم څه دی
بس تاسو ته پیریان خلاص سبا راځئ زه به راسره ځم 2 لک روپۍ به م درکوي او معافي به م نه غواړي ځکه چې زما نوم لړم دی وای وای ویسا دې خوا راشه ویمه نوم یې لړم دی خو سړی ما ته ډېر خطرناک ښکاري ځکه چې هوا مو باسي او د برید دا څوکې نه دي دا تیرې دي خدای دې بیخو بنیاد وباسه د هر سر د خپل برید سوان کوي بس د ښکرې تیرې دي کار به سلاګانې مه کوي کوئ ځئ ځئ سبا راځئ لاړو لړمیا د خدای په امان راځئ راځئ تا خو پته ولګېږي ظالمه دونه منډې دې راکړې چې خط نه بار سلام علیکم ولې ته ما سره اوس بیا شوې چې سلام علیکم ویم په دې خولې لاس کېرې راځئ ویم نن به کې 2 لک روپۍ زه ایم ولې ډستی باسي سو زما کار دی کو ډستی وباسم او کو تخته کوبې پیسې دې مانه به دې ډزو باسه کړې بیا به پیسې موږ له څوک راکړي څنګه ته پیسې دی له وباسي سم شه سم راځئ کنفیوز یم مطلب کېږه ستا په پیسو کې مطلب دی او که په کابل کې دی مطلب دی نو خدارونه ولې ټولې لپاره ته ستا د لاسه ستا د ژبې ده د خدای ظالمه دا هغه سره زما 2 لک روپۍ دي 50 روپۍ پیس دغه بند دی 50 چې د کور نه پکې تاواني نه شمه که نه 50 روپۍ پیستا دي یو لک یې بل دی 2 لک دی دغه پکې په دې خولې لاس کېره زما نوم لړم دی ته چې تا ټک ورکړم لږه خدای ظالمه خدای دې بند که دا د بدماشانو نیکه دي نیکه روپۍ 2 لکه دي 50 زره ستا او یو لک ستا پیسې پکار دي او کو سړی دی پکار پیسې مې پکار دي نو بیا په دې خولې لاس کېره ډېر ټک په درکړم ته ته ما ویلم دی چې خولې وازه وازه مه کوه د دې مثال د لړم دی او کوټه کې درکړو دا ژړه وانګه به دې نیولي زړیمه د لړم نه نه یېرېږم زه د چرمښکۍ نه یېرېږم ته مړه د چرمښکۍ نه یېرېږم ته ته وګوره پر دې قرض دې شي ورکولی که نه او څونه ښایسته بوټي دا ودرولې دي وایي دا خو نوکر دی خیر دی دا نیک دې شته یاره کتل به غواړي ایا ورشه ویې ګوره شابه زر راځه یاره د مخوکي راشه سیره ته وویل ما ته وایي زه ګوره ما معلومات کوم ټیک ده ودرېږه لکه هو ودرېږه نیکه څوک میلمانه راغلي او ستا تپوس کوي دا راته ووایه مېلمانه خو په شکلونو خو پېژنې که نه یاره داسې لږ لږ مې ذهن کې راځي جي څنګه شکلونه باید شا خو لیغه یو لړم بدماش دی او بل هغه ساده ګل ورسره دی او بل څوک او جیا یو چې مخکې وروسته ځي جي او ستا تپوس کوي داسې کار وکړه جي جي ورشه ورته وایي وایي نیک نشته حاجي. هغه ملم جبهې ته تللی شابه بېغمه شه جي او لاړه. خپله مه وازوه که نه شابه زه راده ښه خدای پاکه دی راپسې څوک راوستل خو زه الله دې خیر وګورم لړم سردار دی راغلی هلکه مکمل معلومات وکړو نیک نشته معلم جبې ته د ملګرو خواله تللی دی او په دې یخه یخنۍ کې دا خدای له سره خلاص کړه ته غورې ولېږي وایم هغه خانان دي هغه د میانو چربیانې خوري بیا زړه تاو کوي هلته واوره خوري اکثر دا توبه ولې زه سول کوم ته دا غم مه کوه خو په یوه سره ته ووایه زما نوم لړم دی لړم ګینې دن تپوس وکړه لړم بدماش دی زه نه به زندګي په سوړه کې تېره کړې ده بیخو باسه سمه خوله خوازوه نو زه خو د لړم سوړه یادوم خاموش وایم ما درته ویل چې نشته یم کو د خپل نیک حیا دې پکاري نورې وباسه ګینې بیا ما چل راځي نشته کور نشته ما درته ویل او دروغ وایم ته غم مه کوه دې به اوس پخپله روزي ښه وینې ولې ښه مخکې بېړز مه کوه پیسې دې به بیا بیا وړي پیسې به م راکوي او مینت او زاري به م کوي یوه ځل چې ته
په دې ډول باندې څه کې ته ماله پیسې وباسې او که نه دې سړي ته دې شمې راوړي دي ما د ځمکې د تل نه ماران اوښکي دي نو دا خو دا انسان دی ته ګوره صرف ما ویل چې دا سړی راته د شکل نه مداري مسلمانانه دا لړم دی لړم نیمه لړم دی خاموش استاد او مزه مزه هوا لګي ودا خوکا وای دا خو را پرېوته یاره ما ته پته ولګېده چې ټول عمر دې ماران نیولي دي په سوړو کې د مار سوړی دې خوا راشه دې خوا راشه یارېږه ما روپۍ دره پایي په پایي در کوم خو دا راته ووایه په یو ساه باندې چې زما د کمزوري چا درکړه څه مطلب زه خپه نه شوم دا چې زه ګډېدم دا کمزوري چا درکړه دا خو د دې سړي کار دی ټول زما خو صرف په خپلو پیسو کې مطلب دی زما نوم لړم بدماش دی ودې کتل څنګه مې راوښکې نو بیا زما نوم زبردست خان دی راځم